سلام او وخت مو په خیر. بیا هم د پاورپاینټ پروګرام د درسونو لړۍ ته په خیر راغلی. نن د پاورپاینټ نه هم ورځ ده او نه هم درس موږ وایو. په تیر درس کې موږ تر سمبول او کویشن پورې درس ویلی و. نن موضوع ده ویډیو، آډیو او داسې نور موضوعات. په پاورپاینټ کې یو ښه اپشن دا دی چې تاسو کولی شئ د پاورپاینټ په سلایډو کې ویډیو اضافه کړئ. د ویډیو د راوړلو لپاره کلیک وکړئ په ویډیو باندې. د کمپیوټر نه غواړئ ویډیو راواخلئ او یا هم که آنلاین غواړئ ویډیو راواخلئ. سټاک یا هم آنلاین ویډیوز، تاسو ته آنلاین ویډیوګانې رااخلي، کولی شئ مشخص یو ویډیو پکې انتخاب کړئ او ډاونلوډ یې کړئ. زه په کمپیوټر کې ویډیو لرم، دس ډیوایس باندې کلیک کوم، کمپیوټر نه ویډیو رااخلم. دلته ویډیو یې زه لرم هم د مثال په ډول داسې ویډیو انتخاب کوم چې اواز هم له ځانه سره ولري. دا ویډیو ده، دا به راواخلم، دې ته به وایم انسرټ. کله چې زه ویډیو راخلم ټب ورسره فعاله کېږي د پلی بیک په نامه، چې دې کې یو څه اپشن مربوط د همدې ویډیو کېږي. په دې کې لومړی اپشن دی پلی، چې کله کلیک کوئ سلام او وخت مو په خیر ویډیو پلی کېږي، شروع کېږي. اډ بوک مارک، که چیرې د ویډیو بعضې مهمې صحنې په نښه کوئ، په کومه صحنه کې مهم پاینټ ته اشاره شوې ده، په کومه صحنه کې ډیره ښه مهمه موضوع ذکر شوې ده، هماغه ساحه تاسو په ویډیو کې په نښه کوئ. کولی شئ په اډ بوک مارک باندې کلیک وکړئ. بیرته همدغه نښې شوې ساحې ډیلیټوئ، بیا ریموو بوک مارک ورته وایي، هغه نښه یا علامه ډیلیټېږي. دریم ویډیو ده، که غواړئ چې ویډیو پرې کړئ، کټ یې کړئ، یا یې پایل کټ کړئ یا یې پای کټ کړئ. مثال د ویډیو په پایل کې څه موږ نه خراب شوي دي، هغه غواړم را نشي په ویډیو کې، نو کولی شئ د دې اپشن په کلیک کولو سره د کش کړئ ښي طرف ته او هغه مشخصه صحنه تاسو کټ کړئ، او یا هم پای کولی شئ په همدې ډول تاسو کټ یې کړئ او څومره چې نه غواړئ هغه را نشي. خو په دې کې مونږ د ویډیو منځ نشو کولی کټ کو، یعنې داسې نشم کولی چې د ویډیو په منځ کې یوه صحنه لرې کړم. فقط شروع یې کولی شئ او پای یې کولی شئ، ساده. او بل اپشن فیډ ان فیټ آوټ دی. کله چې تاسو ویډیو شروع کوئ، ویډیو پیل کېږي، نو یو موضوع د فیډ ان ده او بله د فیډ آوټ ده. فیډ ان دې ته وایي چې تاسو کله ویډیو شروع کوئ ورو ورو غږ پورته کېږي، یعنې غږ ورو وي، کرار کرار غږ پورته شي. فیډ آوټ بیا هغه حالت دی چې ویډیو غږ لوړ وي، کله چې ویډیو پای ته رسېږي کرار کرار یې غږ ټیټېږي. زه به همداسې وکړم، دو ته به هم ثانیې وخت وټاکم او دو ته به هم وخت وټاکم. فیډ آوټ ده. اوس ګورئ کله چې زه ویډیو شروع کوم ورته توجه وکړئ. سلام او وخت مو په خیر، هیله ده چې ټول روغ او جوړ به وئ. په دې ډول غږ ورو کرار لوړ شو، او کله چې ویډیو آخر کې پای ته رسېږي هم همدا ډول کېږي. د زده کړو لپاره زموږ فیسبوک پاڼه هم در سره وڅارئ، کولی شئ زموږ د یوټیوب چینل څخه هم لیدنه وکړئ. ستاسو د ملتیا او همکارۍ په هیله. په دې ډول غږ ورو کېږي، دې ته وایي فیډ ان فیډ آوټ. دا په ویډیو ایډیټینګ کې یا کله چې تاسو ویډیو جوړوئ دا ډېر مهم موضوعات دي او دا باید په پام کې ونیول شي. راځم بل اپشن ته څنګه کې دی والیم دی. والیم نو کله چې دا پلی کوي هغه غږ دی. سلام او وخت مو په خیر، هیله ده چې ټول روغ او جوړ به وئ. زه امید سیرت نن تاسو ته یو بله دا داسې نه غږ ورته مشخصوئ، میوټ کې انتخاب کوئ، بیخي غږ یې بندېږي. دا موضوع شوه. بله د سټارټ موضوع ده. دلته چې کله راځئ اپشن لرو ان کلیک سیکوینس دی او بل اتوماتیکلی دی. کله چې دا فول سکرین کوئ یا د پاورپاینټ سلایډونه شو کوئ، دا خو اوس مونږ د ایډیټ په حالت کې یو چې مونږ سلایډونه ایډیټ کوو، تنظیموو یې. خو کله چې بیا تاسو سیمینار وړاندې کوئ، دا بیا پریزنټیشن ورکوئ، دا فول سکرین کېږي. شارکټ F15 دی او یا هم که شارکټ ستاسو یاد نه و، دلته اپشن لرو په سلایډ شو، په دې کلیک کوئ. کله چې کلیک وکړئ دا فول سکرین کېږي. خو زه چې تر هغو کلیک ونه کړم ویډیو هم نه شروع کېږي. کله چې کلیک وکړم ویډیو شروع کېږي. سلام او وخت مو په خیر. په دې شکل دا ځکه په کلیک باندې ویډیو شروع کېږي چې دلته موږ په اپشنو کې ان کلیک سیکوینس انتخاب کړی. که دا اتوماتیکلی انتخاب کړئ او F15 پریس کړئ، اتومات خپله شروع کېږي. سلام او وخت مو په خیر، هیله ده. په دې ډول لاندې بل اپشن دی پلی فول سکرین. ګورئ که زه دا پلی کړم هغه ویډیو کوچنی شکل پرې هغه کېږي، تاسو دا اتوماتیکلی نه وباسم. ویډیو همغه څومره چې سایز دی په همغه اندازه پاتې کېږي. خو زه وایم نه، دا باید فول سکرین شي، یعنې ټوله صفحه پرې ونیول شي، نو دا به کلیک کړئ. لاندې یو بل اپشن هم لري هاید وایل ناٹ پلیینګ. که چیرې ویډیو نه پلی کوم زه، نو بیا یې ښکاره نه شي.
نو دا فعاله کوي F15 کې کوي. تر اوسه ویډیو ما نه ده پلی کړې خو ویډیو هم نه ښکاري. هر کله چې زه کلیک کوم او ویډیو پلی کوم ویډیو هم ښکاره کیږي او فول سکرین به راښکاره. سلام او وخت مو په خیر. هیله ده د دوه اپشن وظیفه اپشن دی دوه دنه اپشن دی ریوایند افټر پلیینګ او لوپ انټل سټاپ. د دوه دنده دا ده چې لوپ انټل سټاپ کار کوي ریوایند افټر پلیینګ کار نه کوي. ما څومره کار ک دلته خو کومه نتیجه ورنکړله. لوپ انټل سټاپ کار څه شي دی؟ کدا اپشن تاسو فعال کړئ هر کله چې ویډیو پای ته رسیږي بیا له سره شروع کیږي. ویډیو پای ته رسیږي بیا له سره شروع کیږي. اما کدا اپشن غیر فعال کړئ ویډیو چې کله پای ته رسیږي بیا له سره نه شروع کیږي. دا وظیفه ده. بل اپشن لرو د انسرټ کیپشنز په نامه ده. انسرټ کیپشن دا کچېره تاسو په بعضی ویډیوګانو کې لیدلی وي لاندې یو ټایټل راځي. یعنی کچېره انګلیش ویډیوګانې وي لاندې انګلیش ټایټل لیکل کیږي یا هغه کس چې خبرې کوي دغه خبرې لاندې لیکل کیږي چې هغه ته موږ سب ټایټل وایو. کچېره داسې تاسو ویډیو له بل ځای نه راخلئ په پاورپاینټ کې اډ کوئ او هغه ویډیو له ځانه سره ټایټل هم لري نو بیا تاسو له دې نه د ویډیو ټایټل فایل راخلئ چې د فایل هم باید VTT په نامه یو ډول فارمټ دی. د فایل فارمټ باید همدا ډول چې متاسفانه موږ سره نشته دا فارمټ چې تاسو کله هغه فایل په دې فارمټ سره اډ کړئ او دلته بیا یو اپشن پیدا کیږي د سب ټایټل په نامه فعال یې کوي. کله چې ویډیو پلی کوئ بیا د هغه کس خبرې لاندې په متن شکل لیکل کیږي یا سب ټایټل په شکل لیکل کیږي. دا د انسرټ کیپشن موضوع او دا په ټوله کې دی ویډیو اپشن ساده دي. آډیو هم اپشنونه ویډیو ته ورته دي خو آډیو کې مونږ نه هدف صوتي فایل دی. کلیک په وکي آډیو ان مای پی سي کمپیوټر نه راخلي او ریکارډ آډیو او سه ریکارډ کوي. زه کمپیوټر نه راخلم. کمپیوټر کې ځای کې مثال بیکګراوند لرم دا به انتخاب کم دا بیکګراوند شو پلی کوي دا بیکګراوند دی. اپشن نامه بوک مارک لري کولای شي پایل او پای قطع کوي فید ان فید اوټ لري والیم لري او په همدې ډول ما کلیک باندې چې کله کلیک کوي دا پلی کیږي. خو یو شی دا دی چې یو اپشن لرو د پلی اکراس سلایډز په نامه. دا په دې معنی ځکه سلایډونه ډیر کمه دلته دا اوس سلایډونه یو څو اډ کوم دلته براشم نیو سلاید څو سلاید اخلم په دې ډول. اما آډیو چې دی ما په اول سلاید کې اډ کړی دی. کله چې راشم پلی بیک ته د ته وایم چې ما ته په اتوماتیکلی آډیو پلی کا په سلاید کې. کله چې دا سلاید شو کوم بیکګراوند شروع شو خو کله چې دوم سلاید ته زم بیکګراوند بنديږي دریم سلاید ته زم بیکګراوند بنديږي. دا ځکه چې بیکګراوند فقط په اول سلاید کې دی. نو که غواړئ چې دا بیکګراوند په ټولو سلایډو بیکګراوندو کې پلی شي نو بیا تاسو ته راشئ ته انتخاب کې پلی اکراس سلایډز او یا به انتخاب کې پلی ان بیکګراوند دا اپشن هم دا وظیفه مخ ته وړي. پلی ان بیکګراوند باندې چې کلیک وکړئ کله چې به تاسو سلایډونه شو کوئ په ټولو سلایډو کې پلی کیږي کولای شي دا په دې ډول پلی کوي. نو دا موضوع په انسرټ کې دی آډیو. بل اپشن لرو په پاورپاینټ کې مهم اپشن دی سکرین ریکارډینګ دی. دا اوس چې تاسو ته دا ویډیو ثبتوم تاسو ته په یوټیوب باندې اپلوډوم دا زه اپلیکیشن لرم یو بل سافټویر باندې دا ثبتوم. که تاسو سافټویر نه لرئ کمپیوټر کې هیڅ سافټویر نه لري غواړئ چې همداسې د سکرین ریکارډینګ وکړئ ویډیو ثبت کړئ نو دا ډېر ښه اپشن دی په پاورپاینټ کې. کلیک پې وکړئ تاسو ته وایي چې اول ساحه انتخاب کړئ د څومره ساحې ریکارډ غواړئ. زه به ټول ډیسکټاپ ورته سلیکټ کړم وروسته له هغې راشئ دلته پورته برخه ریکارډ باندې کلیک وکړئ. تر یوې ثانیې وروسته ریکارډ د دې شروع شو. ریکارډ شروع کیږي غږ مو ثبتیږي د سکرین ویډیو هر څه مکمل ثبتیږي په ښه کیفیت سره. هر کار چې د صفحې پر مخ تاسو مخ ته وړئ هغه له ځانه سره ریکارډ کوي. کله مو چې غوښته ریکارډ بند کړئ پورته برخې ته راشئ دلته په سټاپ باندې کلیک وکړئ نو دا ویډیو مستقیم پاورپاینټ ته اډ کیږي. کولای شئ کلیک پې وکړئ پلی یې کوي. وروسته ریکارډ د دې شروع شو. ریکارډ شروع کیږي غږ مو ثبتیږي د سکرین ویډیو هر څه دا دی. دا ویډیو په پاورپاینټ کې اډ شوله. که ته دا ویډیو بیله غواړې ثبت کې په فلش کې چاته ولېږې مثال کوم درس دې ثبت کړی دی بیا په ویډیو به ښی کلیک وکړئ لاندې به راشئ سیو میډیا از په دې اپشن به کلیک وکړئ. موقعیت به ورته مشخص کړئ سیو به ورته وایي. اوس زه ځمه د ډیسکټاپ پر مخ ما ویډیو ثبت کړله دا د میډیا ون ډبل کلیک په وکړئ راخلاصې کړئ د ویډیو ریکارډ د دې شروع شو. ریکارډ شروع کیږي غږ مو ثبتیږي د
ډېر ښه منظم کولی شئ د دې آپشن په مرسته تاسو د سکرین څخه ریکارډینګ وکړئ چې دا په پاور پاینټ کې ډېر په زړه پورې آپشن دی. نو دا موضوعات و په انزرټ ټاب کې. په همدې ډول راځم ډیزاین ټاب ته. ډیزاین ټاب مربوط دی ټول د سلایډونو د ډیزاین په اړه. دا اوس ما سلایډونه اډ کړي دي، ټول سپین رنګ ډېر ساده رنګ لري. ته کولی شې له دې ځای نه ورته ډیزاینونه انتخاب کړي. دا ډیزاینونه تیار په دې پاور پاینټ کې پراته دي، دا شته. تاسو به راځئ دلته کلیک وکړئ، له دې ځای نه به په هر ډول ډیزاین چې غواړئ انتخابوئ. بیا هر ډیزاین ځان ته رنګونه لري. مثال دا ډیزاین چې زه انتخابوم ښي طرف ته راشئ، دلته بیا دا ډیزاین په خپله کې یو رنګ لري. که دا ډیزاین انتخاب کوم دا بیا په خپله کې ځان ته رنګونه لري. دا که چیرې تاسو د انټرنیټ نه نور راخیستې وي، تیار په کمپیوټر کې مو ثبت کړي، بیا دلته موږ آپشن لرو د براوز فور دمز. کولی شئ تاسو د هغه کوم ډاونلوډ شوي دمزونه چې دي د هغو نه کار واخلئ. راځو بل سلایډ سایز دی. سلایډ سایز موږ دوه ډوله سایز لرو، یو سټانډرډ سایز لرو، یو وایډ سکرین دی. وایډ سکرین هغه سلایډونو سایز دی چې بارې لوی دی، او سټانډرډ سایز دی بیا تقریبا مربع ته ورته یا چارکونج شکلونه لري. دا دوه ډوله سایز دی چې تاسو د ځینې تنظیموئ. بله موضوع د بیکګراوند ده. دا ډیزاینونه سټایلونه زما نه خوښېږي، زه غواړم خپله د سلایډ ته یو ډیزاین وټاکم، یو بیکګراوند وټاکم. نو تاسو به راشئ فارمټ بیکګراوند ته. سالډ فل ورته غواړئ، یعنې تاسو یو خالص رنګ غواړئ دې ته ورکئ. د ځینې به ورته رنګونه انتخاب کړئ. دا فعلا په اول سلایډ باندې اپلای کېږي. دا ځکه چې دلته یو آپشن لرو اپلای ټو آل. که دې غوښتل چې په ټولو د اپلای شي، بیا په دې آپشن کلیک وکړئ، ستاسو ډیزاین په ټولو باندې اپلای کېږي. که غواړئ چې ګریډینټ فیل ورکړي، ګریډینټ فیل نه هدف دا دی څو رنګه غواړئ میکس یو ډیزاین ورکړي. بیا راځئ لاندې برخې ته، دلته به تاسو مختلف رنګونه انتخاب کړئ. په دې آپشنو کلیک کوئ، راځئ رنګ ورته انتخابوئ. په دو به کلیک وکړئ، را به شي دلته به ورته رنګ انتخاب کړئ. یعنې هر ډول رنګونه چې تاسو زړه وو دا ټول انتخابوئ. بیا یې دو په انتقالولو سره کولی شي د رنګونو هغه اندازه هم در سره وګورئ. یا پورته راشئ، دلته هغه سټایلونه دي، کولی شي دې په مرسته هم تاسو ډیزاین جوړ کړئ او رنګ ترتیب کړئ. دې ته ګریډینټ وایي. په ټولو باندې اپلای کوئ، بیا هم موږ آپشن لرو د اپلای ټو آل. که غوښتل چې پکچر او ټیکسچر راشي، ټیکسچر دغه نمونې دي چې یو څو دانې نمونې موږ لرو، کولی شي له دو نمونو نه کار واخلئ. دا او که تاسو یو عکس غوښته راوړئ په بیکګراوند کې، بیا به تاسو لاړ شئ انزرټ آپشن ته، فرام فایل ته به لاړ شئ، د خپلې خوښې یو عکس په انتخاب کړئ چې هر چېرته یو عکس لرئ. مثال په ډول زه به دلته دا عکس انتخاب کوم، انزرټ به ورته ووایم. همدا عکس په بیکګراوند کې راځي. اپلای ټو آل که ورته په ټولو باندې دا اپلای کېږي. دا موضوع شو. په ټرن فیل کې انتخاب کې بیا داسې د خط ډوله سټایلونه دي چې تاسو ورته انتخابوئ، او لاندې هم رنګ ورته انتخابوئ چې کولی شي په مختلفو رنګو مختلف ډیزاینونه ورکړي. دا ډېر ساده او ابتدایي آپشنونه و د پاور پاینټ د ډیزاین په ټب کې. د نن ورځې لپاره همدومره درس کفایت کوي. که چیرې زموږ چینل ته نوي راغلي او تاسو د لومړي ځل لپاره زموږ دا ویډیو ګورئ، کولی شئ زموږ د یوټیوب چینل څخه لیدنه وکړئ. د مهربانۍ له مخې در سره سبسکرایب کړئ، تر څو په راتلونکي کې زموږ د نوي تازه ویډیو څخه لومړی تاسو خبر شئ. موږ کوښښ کوو چې تاسو ته په پښتو ژبه د کمپیوټر زده کړه له صفر نه تر کوم حده پورې چې موږ توانایي او وړتیا درلوده، انشاءالله تاسو ته به ویډیوګانې ثبتوو. ستاسو ملتیا په هیله ده چې خپله همکاري مو له موږ څخه مه سپموئ، او انشاءالله موږ به هم کوښښ کوو چې تاسو ته په ښه کیفیت ښې زده کړې وړاندې کړو. تر بیا الله مو مل شه.